د هیواد د پوهنې وزارت د ظرفیت لوړونې او ښوونیز نظام د پیاوړتیا د پروګرامونو په لړ کې دغه وزارت ارشد سلاکار الحاج مولوي سید غیاث الدین اغا هلمند ولایت ته په رسمي سفر راغی او د هلمند ولایت د پوهنې له مسؤلینو علماو مدرسینو او د دیني مدرسو له مسؤلینو سره د ښوونځیو او دیني مدرسو د وضعیت د تدریس د کیفیت او د ښوونیز بهیر د لا ښه والي په موخه د همغږۍ غونډه ترسره کړه. په دې غونډه کې د پوهنې وزارت ارشد سلاکار د ښوونځیو او دیني مدرسو ارزښت او د یو متعهد عالم او د اسلامي ټولنې د خدمتګار نسل په روزنه کې د هغوی مهم رول ته په اشاره سره وویل چې د پوهنې وزارت په ټول هیواد کې د دیني مدرسو او ښوونځیو د متوازن پرمختګ او پراختیا لپاره ژمن دی او هڅه کوي چې د دیني او عصري علومو په برخه کې زده کوونکو ته د معیاري سالمې او اغیزمنې زده کړې زمینه برابره شي. نوموړي زیاته کړه چې دیني مدرسې او ښوونځي یوازې د اسلامي او عصري علومو د زده کړې مرکزونه نه دي بلکې د زده کوونکو د اخلاقي فکري او ټولنیز شخصیت په جوړونه کې هم مهم رول لري. له همدې امله علما او مدرسین باید د تدریس ترڅنګ د زده کوونکو په منځ کې د مسؤلیت پالنې، اخلاص، اسلامي تعهد، اعتدال، ورورولۍ، یو بل منلو، ښو اخلاقو او ټولنې ته د خدمت روحیه هم پیاوړې کړي. مولوي غیاث الدین اغا د پوهنې د مسؤلینو، دیني علماو او د مدرسو د مسؤلینو ترمنځ پر لا زیاتې همغږۍ هم ټینګار وکړ او ویل چې د ښوونې او روزنې کیفیت ته پاملرنه د ښوونځیو او مدرسو د اداري چارو تنظیم، د اړتیاو تثبیت او د زده کوونکو، مدرسینو او ښوونکو لپاره د اړینو اسانتیاو برابرول د پوهنې وزارت له مهمو لومړیتوبونو څخه دي. په همدې حال کې د هلمند ولایت والی الحاج مولوي امان الدین منصور په ښوونځیو او دیني مدرسو کې د علماو رول د ټولنې د یووالي، دینی پوهاوي او د ځوان نسل د سالمې روزنې په برخه کې مهم وباله او ویل چې علماو په تیرو کلونو کې له محدودو امکاناتو سره سره د دیني زده کړو په برخه کې ستر خدمتونه ترسره کړي دي. نوموړي همدارنګه د انسجام په خدمت کې د صداقت او د مدرسو د زده کوونکو ښوونیزو اړتیاو ته د پاملرنې پر اهمیت ټینګار وکړ او د ښوونځیو او دیني مدرسو د وضعیت د ښه والي په برخه کې د سیمه‌ییزې ادارې د همکارۍ ډاډ ورکړ. ورپسې د هلمند ولایت د پوهنې رئیس الحاج مولوي محمد واز انصاري د ښوونځیو او دیني مدرسو په برخه کې د پوهنې ریاست د فعالیتونو او پروګرامونو په اړه معلومات وړاندې کړل او ویل چې دغه ریاست هڅه کوي د پوهنې وزارت په همغږۍ او د دیني علماو په همکارۍ د ښوونځیو، لیسو او دیني مدرسو ښوونیز بهیر لا معیاري کړي او زده کوونکو ته د غوره زده کړو زمینه برابره کړي. نوموړي زیاته کړه چې اداري نظم ته پاملرنه، د مدرسینو او ښوونکو د ظرفیت لوړول، د تدریس له بهیر څخه دوامداره څارنه او د دیني مدرسو او ښوونځیو د ستونزو پر وخت حل کول د هلمند ولایت د پوهنې ریاست له مهمو پروګرامونو څخه دي او په دې برخه کې هڅې دوام لري.